حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت نقل دے وہ رسول اللہ مبارک فرمائلی وَإِذَا اللہ لعنت دے فیہود فنصاراو باندی اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا چی دیو بدا انبیاء قبرون زائن دا سجدے گرزول یحذر ما صنعو پیغمبر علیہ السلام با دیو منکول کم کار بچ دیو کو ولولا ذالک ابرز قبرهم کچرته وی دا یره نوې د نبی علیہ السلام قبر وقاره پر خودل شوی چونکی یره داوا چې دوی بوده به سجده کوي دوی به عبادت کوي د نبی علیہ السلام قبر دا پټل شوی امام مالک رحمه الله موطا کی روایت نقل کړي وی رسول الله مبارک فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا غختله اللهم لا تجعل قبري وثنا یا اللہ زمان قبر دا بوت مسازوا یعبد چه خلق بردی عبادت کی اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجدا وی دا اللہ جل شانہو غضب بیدیر زیاد سخت فاغ قوم باندی چه دو بید انبیاء قبرون زائنو دا سجدی گرزل ندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دقی دعا برکت دے چه دا حقو قبر نندہار قسم شرکیات و بدعات المحفوظ دے اور دی حدیث نہ معلومی گندا چې قبرون د سجدے او یا سمر رنگی سمر انواع اقسام د عبادات او قبرونو دا منل وس قبرون د تواب کول دا ناروا دي قبر خپلول د قبر کانی په ځان پورې مګل قبرون باندې عرسونو میلې کول پای باندې آبادی سازول د قبرونو حاجات غختل دا ټول من دي د ګناه کارونه او د ګنا نه ځان ساتل دا فرض دي